الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. حرام میاش په بدله د میاشت حرامه کېدو او حرمتنا عزتنا په بدله دی. پس چا چې په توسې باندې تیری وکړو نو توسې په هغه باندې په ځواب کې تیری وکړئ په مثل د هغه چې هغه په توسې باندې تیری کړی دی او د الله تعالی نه وویریږئ او پوه شئ چې یقینا الله تعالی د متقیانو ملګری دی. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. او د الله تعالی په لار کې خرج کوئ او په خپل لوسینې هلاکت ته ځون مه اچوئ او نیکي کوئ یقینا الله تعالی د نیکي کوونکو سره مینه کوي. وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. او حج او عمره خاص د الله تعالی د پوره پیره کوي. بیا که چیرې د حج یا عمرې نه یې سور کړی شوی نو بیا لازمه ده هغه هدیه د حرام قرباني چې په اسانۍ سره ترلاسه شي او خپل سرینه مه ښیئ تر هغې چې قرباني خپله د حلالۍ زوی ته ورسي. پس څوک چې په توسې کې مریض وي یا ده ته په خپل سر کې څه تکلیف وي نو په ده فدیه لازمه ده په ریژې سره یا په صدقې سره یا په قربانۍ سره. فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. نو کله چې تاسو په امن شئ پس کچا پیدا وخسته په عمره سره حج ته نو په هغه لازمه ده هغه قرباني چې په اسانۍ سره ترلاسه شي. پس کچا قرباني پیدا نکړه نو درې ورځې په حج کې واجب دي او ورځې هغه وخت چې تاسو وګرځئ دا پیرا لاس ریځي دي. دا حکم د تماتو د هغه چا د پوره دی چې د هغه کور یا اهل د مسجد حرام اوسیدونکی نه وي او د الله تعالی نه وویریږئ او پوه شئ چې یقینا الله تعالی سخت عذاب ورکوونکی دی.